سلامونه ملګرو، موږ ولې په اوړي کې تور کالي نه کوو؟ وایو دا ډېر ګرم دي. نو راځئ فزیک د نظره وګورئ چې تور رنګ څومره تودوخه راکاږي. ښه دا رنګي ایښي دی، هغه شمعې ته ورته رنګي مختلفې او ټولې لمر ته ایښي دي. تاسې وګورئ چې څومره رنګ تور وي، ما ګوره به زر ویلي کېږي. ګوره وخت ورباندې اوړي. تورو ته پام دی، تورې تر ټولو مخکې ایلي شولې، ځکه ډېر زیات لمر ځان کې جذبوي. ښه موټرو کې وګورئ، د تور رنګ موټر تودوخه تر 100 فارنهایت پورې رسیږي، 490 390. او دا سپین وګورئ، سپین ما ته سم نه ښکاري چې د سپین څو ده. مطلب که جلال آباد کې اوسېږئ نو تور موټر نه هم ځان ساتئ. هوا پوکڼۍ وګورئ، مقاومت نه لري د لمر، ختمه. دا لږ مقاومت لري. اوس سپینې ته راشئ، زنده آباد. نو دا وروره بس سپین رنګ کله کله ټیکټاک کې ویډیو راځي که نه، چې خپل بانو وری وایي چونه واچوئ. سله چونه ور واچئ، ځکه چې د چونې په واسطه دا بامونه بیا د لمر وړانګې بیرته انعکاس ورکوي او بامونه یخ پاتې کېږي. نو په همدې خاطر تور رنګ چې دی ډېره زیاته تودوخه په ځان کې جذبوي. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو نورې مو ګوري. مننه.